خوشخبری هغه ټول پاکستانیانو لپاره خوشخبری دا ده چې اوس ایډ بریک کم فیسبوک مونټایزیشن کم ویډیو چې وي په اردو کې د اردو کم کنټینټ چې دی نو په هغې باندې ډالر هغه ګرین نشان شوی دی. السلام علیکم دوستانو، زه یم صدام او تاسو ګورئ صدام ټي وي. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده فیسبوک د نن نه تقریبا یو کال مخکې یو اعلان کړی و چې موږ به هم د یوټیوب په شان هغه پیسې خلکو له ورکوو، څوک چې زموږ کریټر دي او څوک چې په ویډیوز جوړوي په فیسبوک کې په پیجونو باندې، نو هغه ته به موږ هم هغه پیسې ورکوو. بیا څو ملکونو کې هغه لانچ کړی شو، خو ډېر ملکونو کې نه و. د هغې نه پس بیا یو څو شپږ میاشتې بیا په نور ملکونو کې هم لانچ کړو. بیا پاکستان کې چې کم کسان ناسو، نو پاکستان کې لا نو آن، نو بیا د دې ځای کم کسان به چې هغه به په بل ملک کې به څه رشته دار څه و ملګری به و، نو هغه به یې د ځان سره په پیج کې ایډمین کو. نو چې کله به یې هغه ایډمین کو، نو هغه ته به ویل چې ته د دغه ځای نه مونټایزیشن ته اپلای وکړه. نو چې هغې به مونټایزیشن ته اپلای وکړه، نو هغه به پیج به مونټایز شو. خو بل طرف ته به پکې غټه خبره دا راتله چې کومې ویډیو به وي، یعنی د اردو کنټینټ ویډیو به وي، د هندۍ به وي، نو هغه به نه سپورټ کولې. کم ایډ بریک کم فیسبوک مونټایزیشن پالیسي چې وه، نو هغې به هغه نه سپورټ کولې. اوس چې کوم دی خوشخبري هغه د ټول پاکستانیانو لپاره خوشخبري ده چې اوس ایډ بریک کم فیسبوک مونټایزیشن کم ویډیو چې وي په اردو کې، د اردو کم کنټینټ چې دی نو په هغې باندې ډالر هغه ګرین نشان شوی دی. او د اردو او بل که موږ پښتو وګورو، زه تاسو ته د چینل د پښتو هم شیر کوم، دا به تاسو پیژنئ هم. نو دا فیسبوک پیج هغه مونټایز دی او په دې باندې چې کم کنټینټ دی نو هغه ټول د اردو او د پښتو دی. د دې نه یو څو میاشتې مخکې د اردو کم کنټینټ چې نو هغې ته به کم ډالر نشان و، نو هغه به ورته زیړ و، یعنی مونټایزیشن هغه به پې د لیمیټډ پورې و، پوره به پې آن نه و. اوس داسې چل شوی دی چې کوم د اردو کنټینټ چې دی په هغې باندې مونټایزیشن آن دی. نو زه تاسو ته ووایم که ستاسو چېرته یو پیج وي او د هغې کم شرایط چې دي هغه به زه تاسو ته یو ځل بیا ووایم. په دې باندې ما مخکې هم یو ویډیو جوړه کړې ده، خو زه به تاسو ته یو ځل بیا ووایم. د یوټیوب د فیسبوک چې کم مونټایزیشن کم شرایط دي، نو هغه دي 10,000 فالوور چې ستاسو په فیسبوک پیج باندې کمپلیټ وي. چې ستاسو د فیسبوک پیج فالوور هغه 10,000 وي، نو ستاسو د مونټایزیشن کم رول چې دی هغه برابر دی. دې نه علاوه یو بل کم رول چې دی هغه دی 30,000 ویوز. خو 30,000 هغه ویوز چې 1 منټ نه سیوا ستاسو ویډیو کتلی شوي وي، هغه ویوز به شمارېږي. یعنی 2-3 سیکنډه 10-15 سیکنډ کم ویوز چې راغلی وي هغه به نه شمارېږي. چې د 1 منټ نه زیات ویوز راغلی وي نو هغه به ستاسو شمارېږي په مونټایزیشن پالیسي کې. دې نه علاوه که موږ وګورو په یوټیوب کې چې کم سختی ده، کم رول چې دي هغه هم دغسې په فیسبوک کې هم د هغې خپل رول دي چې کاپي رایټ کم کنټینټ چې دي هغه هم تاسو نشئ استعمالولی. که د بل چا ویډیو هغه راوالی او هغې کې سیام په کمپیوټر باندې ایډیټینګ وکړئ، نو هغه هم قبول نه ده د فیسبوک کم مونټایزیشن پالیسي چې ده. د دې نه علاوه که ستاسو دا پیج شرایط هر څه برابر وي، نو تاسو اپلای کولی شئ. خو لا تر اوسه پورې د پاکستان کم اردو کنټینټ هغه سپورټ کوي، خو پاکستان کومه کنټري چې ده نو هغه فی الحال نه سپورټ کوي. د بهر ملک نه تاسو یو ایډمین هغه پکې ایډ کوي په خپل پیج کې، هغه ته تاسو وایئ که هغه سعودي عرب وي، قطر وي، عمان وي، داسې نور ملکونه، هغه ته تاسو وایئ چې زموږ پیج هغه د دغه ځای نه ته اپلای وکړو. نو چې د هغه ځای نه اپلای وکړي نو هغه بیا مونټایزیشن هغه په اسانه طریقه سره کیږي. که موږ په پاکستان کې خبره وکړو، یو څو مثالونه به زه هم تاسو له درکړم. په پاکستان کې جیو نیوز، ARY نیوز، ډیلی پاکستان دا یو څو مشهور دي. نه علاوه نور داسې په زراو چې پیجونه دي چې هغه مونټایز شو، خو دا یو څو تاسو ته ما ویل دا لږ مشهور دي، نو دا هم مونټایز دي او هغه هم د بهر ملک نه مونټایز شوي دي. په پاکستان کې لا فی الحال هغه مونټایزیشن دا کم آپشن چې دی هغه لا آن نه دی. نو دغه معلوماتي ویډیو هم تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم تاسو ته به هم معلومات حاصل شوي وي. نو که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورې انفارمیشن ویډیو دپاره.